ملګرو د دې کاپرو د سپي څومره هوښیار دي ته دا وګوره ښار ته راوتی دی سودا اخلي پیسې ورته کور والا ورکړي چې زه لاړ شه ښار ته لاړ شه سودا راوړه اوس که همدغه سپی افغانستان کې موږ ورته پیسې ورکړی وې نو چې تر څو کوڅې نه وتلو پیسې خو بیا پیسې به د پیسې اخیستی وې په تیږو به په تیږو ویشتی وې او که دوکانداره پورې رسېدلی وې نو بیا به دوکاندار خپلې لوبې کولې هغې باندې خو پوهېږي چې هغې به دې والي پیسې خو دا خلک دومره تهذیب والا خلک دي چې سپي داسې روزلي دي بیا هلته لاړ شي خپل د ضرورت شی نه واخلي هغه ته هماغه د ضرورت مطابق د سودا مطابق پیسې اخلي او نورې بېرته رخصتوي هسې ذهن ته مې راغله که نه مالکه دا زما سپی وې مثلا او ما لیدلی وې چې څه ته دي چاکې تالاشونه یا مخابراتو نه لږ فروټ راوړه کراچۍ والا به ورسره څه کول دا به هغې ځای پورې دا پیسې دې څنګه رسولې دا وګوره څومره په ادب ورسره خبرې کوي پیسې ترې واخیستې سودا یې ورته کېښوده او دا ځوان به اوس سودا راخلي خپله هګۍ باندې خپه کېښوده یعنې هګۍ م غواړم بقایا پیسې ورته ښځې بېرته کېښودې دې ته د خپلو هګیو پیسې واخیستلې نورې م غواړي نورې م راواخیستې او رخصت یې کړو غوښې ته راغی غوښه اخلي مړه سپي هم داسې باادبه دي چې دې به چې غوښه وتښتوي پیسې ورکړي د پیسو په بدل کې غوښه اخلي دا ځای راوړو کور ته یې راوړو سودا یې راوړله هغه د هګیو پچې ملته ایښې هګۍ مګۍ چې راوړې وې ښه چوکۍ ورته راوړه په چوکۍ کښېنوئ خپې به دې شخې شي څومره هوښیار دی دا دا وایي چېرته کېدم ورته ځای وښودو پیسې راواخیستلې بیا چې سودا مودا پسې راغی